اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې د نمانځلو سره هممهاله د ښځینه خبریالانو د کارونو په وړاندې د شته محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کیږي. 28 د سپتمبر اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له لوري په ځانګړو مراسمو سره ونمانځل شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست په فعالیت پیل کړی دی. اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست هڅه کوي چې اطلاعاتو په برخه کې کم ستونزې او مشکلات شته هغه له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت، د اطلاعاتو کلتور وزارت یو شمېر مسؤلینو، خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. دا چې په هیواد کې د خبریالانو او رسنیو امنیت په بشپړه توګه تامین دی، د حکومت د ډول مثبتو فعالیتونو ستاینه وشوه او د دې په څنګ کې غوښتنه وشوه چې حکومتي ادارې د اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی اسان کړي ترڅو د ناسمو معلوماتو او شایعاتو خپرولو مخنیوی وشي. یو شکایت دا چې چارواکي بهرنیو رسنیو ته ډېر ارزښت ورکوي. دا خبره نوې نه ده. په تېر نظام کې هم زموږ داخلي ټلویزیونونه او داخلي رسنۍ به په هر پسې ډېر زیات زحمت به ویسته، وخت به یې نه ورکوه. خو سی بي اس او سی ان ان او اے بي سي یا مثلا دغه جیو نیوز به چې یو ټلیفون وکړو نو ولسمشر به ورته وخت ورکوه، ویزه به یې ورکوله، سکیورټي به یې ورکوله، کافي مسایل یې ورسره کولې. دې باندې فکر پکار دی. دا ولې کله چې زموږ او تاسو همکاران معلومات ته لاسرسی ونه لري، هغه فضا خالی پاتې کېږي او هغلته به ګمراه کوونکي معلومات د هغې معلوماتو ځای نیسي چې دا به هم هېڅکله هم د هېڅ چا په ګټه ونه اوسېږي. تر څنګ یې باید کوشش د دې وکړو چې په د معلوماتو د محرمیت او اخلاقي ژورنالیزم په برخه کې هم هغه کوم مسؤلیتونه چې موږ او تاسو لرو هغې ته هم پام وکړو. حکومت مکلف په دې دی چې خپلو اتباعو ته د خپلو پلانونو، د خپلو کړنو او د هغه څه چې ورباندې ملاحظات وي یا هر اړخ چې وي معلومات او اطلاعات خپلو خلکو سره شریک کړي. حکومتي مسؤلینو هم ژمنه وکړه چې د رسنیو او خبریالانو هر ډول ستونزو ته به رسیدنه کوي او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. اطلاعاتو کلتور وزارت تل ژمن دی. زه هم د خپل ادرس نه چې ویان یم، زه هم دا وعده درکوم چې هر کله هر رقم معلومات هر څه وي موږ یې تر تاسو رسوو. رؤسای مطبوعات و یا هم سخنگویای ادارات حکومتی یا هم سخنگوی مقام ولایات یا فرماندهی امنی ولایات و سایر ادارات مختلف نشانگری از است که امارت اسلامی افغانستان متحد به حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است و این حق مسلم ملت است که باید اطلاعات برشان به وقت برسه. ښځینه خبریالانو غوښتنه کوله چې دوی ته دې هم په ټولو غونډو او کنفرانسونو کې د ګډون اجازه ورکړل شي او اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې د اسانتیاوې ورته رامنځته شي. اقدام بسیار نیک و خوبی صورت گرفته از سوی نهادهای دولتی و ریاست محترم اطلاعات فرهنگ که یک واتساپ گروپ برای زنان خبرنگار ساخته و اطلاعاتی که قرار است از سخنگویا گرفته شود زنان خبرنگار از او طریق میتونه دریافت کنه که یک زمینه بسیار خوب را برشان مساعد ساخته. اما در مجموع خوب چالش های هم وجود داره. مثلا در بعضی ولایات طوری هست که کار زنان خبرنگار منحصر به داخل رسانه هست و در بیرون اینا نمیتونن دسترسی داشته باشن و با کنفرانس ها شرکت کنن یا با شخصیت ها مصاحبه داشته باشن. که څه هم په هیواد کې ګڼ شمېر رسنۍ اوس مهال فعالیت لري، خو ځینې محدودیتونه د رسنیو او خبریالانو کارونه له خنډ سره مخ کوي. د رسنیو د برخې فعالان له حکومت نه غوښتنه کوي چې یادو ټکو ته دې پاملرنه وکړي او شته ستونزې دې هوارې کړي.